په یو وړوکي کلي کې یو هلک اوسېدو چې نوم یې علي و. علي نه ډېر ښکلی و، نه ډېر هوښیار، او نه ورسره داسې خاص هنر و. خلکو به ورپسې اکثر خاندل. چا به ویل دا هیڅ نشي کولی، او چا به ویل د دې نه هیڅ نه جوړیږي. علي به دا هر څه اورېدل، زړه به یې خفه شو، خو په خپل زړه کې یې یوه خبره ټینګه کړې وه. هغه دا هیڅ انسان مکمل نه وي او د هر چا خپل وخت راځي. علي نور ځان د نورو سره کمپیر کول بند کړل. خپلې کمزورۍ یې ومنلې او ورو ورو یې پیکار شروع کو. هره ورځ به یې لږ لږ کوشش کوو، که څوک یې ستاینه کوله او که نه. وخت تېرېدو، خلکو به بیا هم د هغه عزت نه کوو، خو علي هیڅکله هم هار ونه منو. هغه پوهېدو چې کامیابي په یوه ورځ نه راځي. یو ورځ په کلي کې یو لویه ستونزه پیدا شوه. ټول خلک پریشانه وو، هیڅ چاته څه حل نه معلومېدو. علي جرأت وکړو او خپل حل یې وړاندې کو. په اوله کې خلکو د هغې خبرې ته اهمیت نه ورکوو. کله چې خپل حل ور وړاندې کو نو کار یې وکړو. هم هغه وخت د خلکو نظر بدل شو. هغه خلک چې پرون به یې ورپسې خاندل، نن یې وله صفت کو او ویل یې مونږ علي غلط پیژندلی و. علي مسکی شو، ځکه هغه پوهېدو چې اصل کامیابي د خلکو خبرې نه دي بلکې په ځان باور دی. سبق: په ژوند کې هیڅ انسان کامل نه وي. که نن خلک تا ته عزت نه درکوي، دا معنی نه لري چې ته بې قدره یې. په ځان باور ولره، محنت کوه، ځکه د هر انسان وخت راځي او کله چې راشي دنیا خپل هغه مني.